یوټیوب تبنیل که چیرته تاسو په دغه برخه کې مهارت لرئ نو لرې نه ده چې ستاسو ویډیو دې وایرل شي ځکه چې جوړ کړی تبنیل ستاسو پوهې پورې اړه لري او که چیرې تاسو ته یوټیوب تبنیل جوړول سخت ښکاري نو په همدې ویډیو کتلو سره به تاسو وکولای شئ په اسانۍ سره یوټیوب تبنیل جوړ کړئ ځکه چې نن زه تاسو ته په AI باندې تبنیل جوړول ښایم هغه که د ټیکنیکل او یا گیمینګ تبنیل وي اوس به ستاسو په ذهن کې دغه سوال خامخا راځي چې څنګه په AI باندې تبنیل جوړولی شو نو راځئ په دغه ویډیو کې درته مکمل طریقه ښایم او ویډیو به تر اخره ګورئ ځکه چې بیا پوښتنه ونه کړئ چې موږ سم پرې پوه نه شو که چېرته تاسو غواړئ ټیکنیکل تبنیل جوړ کړئ نو دغه یوټیوب چینل څخه به د یوې ویډیو لینک کاپي کړئ او بیا به راشئ ګوګل ته او دلته به ولیکئ یوټیوب تبنیل ډاونلوډ کله مو دغه سرچ کړ بیا به په دغه لینک باندې کلیک وکړئ او په دغه انباکس کې به همغه د ویډیو لینک پیسټ کړئ کوم چې تاسو اول کاپي کړی وو او بیا به یې سرچ کړئ بیا به تاسو ته د همغه ویډیو تبنیل راشي او دغه تبنیل به ډاونلوډ کړئ نو دا د اول سټیپ چې خلاص شو اوس راځو دویم سټیپ ته نو دویم سټیپ کې به تاسو بیا راشئ ګوګل څخه به چټ GPT ډاونلوډ کړئ او ټولو نه اول به په چټ GPT کې لاګین شئ تاسو به ضرور لاګین کیږئ ځکه چې بیا تاسو کولی شئ عکس ورته اپلوډ کړئ لاګین کولو نه وروسته به په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ او همغه تبنیل به دلته اډ کړئ او لاندې به ورته رایټ ا پرومپټ اباوټ ایمیج دغه ولیکئ لیکلو نه وروسته به په سینډ باندې کلیک وکړئ دغه پرومپټ به ټول له دغه ځایه کاپي کړئ اوس زموږ دویم سټیپ هم خلاص شو اوس به راشو آخري سټیپ ته آخري سټیپ کې موږ بیا راځو ګوګل ته او دلته سرچ کوو آیډیوګرام اوس به اول لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به دغسې پیج اوپن شي له دې وروسته به په پلس آیکن باندې کلیک وکړئ او دلته به همغه پرومپټ پیسټ کړئ او بیا به یې سرچ کړئ وروسته به په جنریټ باندې کلیک وکړئ اوس وګورئ ستاسو مخې ته به په زړه پورې تبنیل ښکاره شوی